سلامونه دوستانو، هیله لرم چې راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله به اوسئ. قدرمنو دوستانو، تاسو لپاره مې نن یو ځلې بیا له باینانس څخه د پیسو لیږلو طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو له باینانس څخه خپل موبایل ته یعنې سیم کارت ته پیسې د ایزیلوډ په ډول ولیږو. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ که تاسو په باینانس کې پیسې لرئ چې ما مخکې هم باینانس په اړه ویډیوګانې اپلوډ کړې وي. نو اوس زه دوستانو راځم تاسو لپاره لومړی خپل سیم کارت درښایم چې زما سره په سیم کارت کې اوس مهال څومره پیسې دي. دغه هم تاسو کتلی شئ زما سره 11 افغانۍ دي اوس مهال په دغه سیم کارت کې. زه راځم اوس باینانس څخه پیسې رالیږم او راځم لومړی دوستانو باینانس ته خلاصوم. اوس دلته راځم والېټ باندې کلیک اخلم. تاسو کتلی شئ ما سره $6.80 دی په باینانس کې. او راځو دوستانو په دغه مور آپشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ کله چې غواړئ موبایل ته پیسې ایزیلوډ په ډول ولیږئ. کله مو چې په مور آپشن باندې کلیک واخلئ دلته مختلفې آپشنې به تاسو ته راشي. نو تاسو به دوستانو صرف موبایل ټاپ اپ باندې کلیک ورته واخلئ. موږ کولی شو په دغه اسانۍ طریقې سره یې ولیږو ځکه چې په دغه طریقه باندې په موږ پیس هم نه راځي. موږ چې ته 50 افغانۍ لیږو نو موږ ته 50 افغانۍ رسیږي. 50 افغانۍ خو هسې هم د افغانستان هره شبکه پیس کټ کوي. په دغه ځای کې دوستانو لومړی افغانستان ورته انتخاب کړئ، بیا هغه نمبر ورکړئ چې کوم ته تاسو غواړئ پیسې ولیږئ، او په دغه ځای کې هم تاسو هغه شبکه ورته انتخاب کړئ کومې ته چې غواړئ پیسې تاسو ولیږئ. تاسو صرف 15 افغانۍ څخه کولی شئ چې پیل وکړئ، یعنې ډېرو کمو څخه هم کولی شئ 15 افغانۍ هم لیږلی شئ. دلته تر 1000 پورې دي. خو موږ راځو په دغه مور آپشن باندې کلیک اخلو. موږ غواړو چې ډېرې پیسې ولیږو. کله چې په دغه مور آپشن باندې دوستانو کلیک واخلو تاسو کتلی شئ 15 افغانۍ نه پیل دي. تاسو باید چې پیسې لیږئ تاسو کرنسي باید BUSD ته کنورټ کړئ. زما هم کنورټ کړې ده. د کنورټ کړو یعنې د کنورټ کولو طریقه مې تاسو ته په بله ویډیو کې هم ښودلې ده چې څنګه کولی شو خپلې پیسې کنورټ کړو. تاسو به اوس دوستانو دلته راشئ. اوس تاسو ته درخوایم چې زه څومره پیسې لیږم. زه غواړم چې 200 افغانۍ ولیږم. زه غواړم دغه 200 افغانۍ ولیږم چې $2.49 کېږي، یعنې څه کم $2.5 کېږي. $2.5 داسې وښایه چې کېږي. همدغه باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې باندې دوستانو کلیک واخیستو را به شئ دلته تاسو وایي چې تاسو به 200 افغانۍ چې $2.49 BUSD کېږي او تاسو ته به دغه پیسې ورسیږي. تاسو ته به وایي چې دغه پیسې همدا اوس در ورسیږي. نو داسې راشئ په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ. وایي دغه روشن شمارې ته به درته ورسیږي. تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. دلته به اوس موږ ته یوه بله صفحه هم راکړي. تاسو به اوس وګورئ دوستانو چې دغه پیسې به اوس موږ ته په اتومات ډول راورسیږي. موږ دلته لږ انتظار ورته کوو دوستانو. نیټ یو څه سلو دی، زما نیټ یو څه ضعیفه دی. نو دلته تاسو راشئ خپل د موبایل فینګر لاک به ورکئ او یا مو که پیټرن کوډ ورکړی نو هغه به دلته ورکئ. دوستانو هغه کوډ چې کله تاسو هم ورکئ نو دغلته ما کوډ ورکړ او اوس به تاسو وګورئ. تاسو دلته لږ انتظار ورته وکئ تر څو دلته موږ ته یوه بله صفحه راکړي. نو موږ نیټ لږ ضعیف دی دوستانو. تاسو کتلی شئ پیسې موږ ته په اتومات ډول ورسره رسیږي. وایي دغه سیم کارډ یعنې دغه نمبر ته موږ 200 افغانۍ ولیږلې. روشن نمبر دی او دغه ID کوډ هم لري دوستانو. دا تاسو کتلی شئ چې ما ته میسیجونه هم راځي. اوس تاسو کتلی شئ زه اوس راځم په دغه ډن باندې کلیک ورته اخلم. نو اوس زه اوس لومړی دوستانو تاسو ته زه اوس دلته باینانس کې ښایم چې باینانس څخه بیا موږ نه اوس پیسې یعنې هغه کټ کړي. تاسو کتلی شئ $6.80 دي. $4.12 له موږ سره دلته پاتې شول. دا له موږ سره پاتې شول. زه اوس دوستانو راځم دلته ستاسو ته خپل حساب هم لومړی ښایم او بیا هغه میسیجان هم درته ښایم چې کوم میسیجان ماته د شبکې له لورې راغلي. تاسو کتلی شئ 191 افغانۍ شو. صحیح ده دوستانو. 11 افغانۍ زما سره مخکې وي. 11 افغانۍ ما سره مخکې وي. ما 200 راولیږلي. ما نه صرف 60 افغانۍ فیس هغه د افغانستان شبکې کټ کړو. دا به شي 180 او 180 ته چې هغه نوره 11 ور واچوي نو 191 افغانۍ به شي. او زه ستاسو ته اوس راځم د شبکې له لورې میسیجونه هم درته ښایم چې ما ته کوم میسیجونه اوس راغلل. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه میسیج ما ته راغی وایي تاسو 200 افغانۍ په بریالیتوب سره زیاتې کړې
او 20 افغانۍ مالیه تادیه شوه دوستانو. نو تاریخ یې هم لیدلی شئ. خرڅ تاسو دوستانو لیدلی شئ. ټوټل زما حساب چې شو هغه 191 افغانۍ شولو. د باینانس له لورې هم میسیج راغللو دوستانو، دغه تاسو کتلی شئ. دغه د باینانس له لورې دغه میسیج راغللو. نو تاسو وکتل چې په ډېرې اسانۍ سره ما دغه پیسې له باینانس څخه خپل سیم کارت ته ولېږلې او پیسې هم رانه کټ نه کړل، صرف د شبکې پیسې کټ کړل. دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ شي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره یې شیر کړئ. نو که څوک کرنسي غواړي دوستانو نو موږ سره په ټرسټ والېټ کې کرنسیانې هم شتون لري. نو که غواړئ نو په ټرسټ والېټ کې موږ سره هم څه کرنسیانې شتون لري. نو موږ کولی شو هغه TRX دي چې هغه TRX د ایزیلوډ په بدل کې ورته ولیږو. نو که څوک غواړي نو بیا دې میسیج وکړي. زموږ واتساپ نمبر چې دی هغه تاسو په سکرین باندې هم وینئ او دا ډسکرپشن کې هم لیدلی شئ. نو دغه د ویډیو دوستانو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ.